دا پخوا زمانه کیسه ده. په یو کلی کې یو ظالم ملک اوسېده. هغه دومره سخت زړی و چې د غریبو خلکو نه به یې ورستي غنم هم اخیستل. خلک به ترې وېرېدل او هیڅوک به یې په وړاندې غږ نه پورته کوه، ځکه چې د هغه زور او واک ډېر و. خو یوه ورځ داسې څه وشول چې هماغه ظالم ملک د خپل ظلم سخته سزا ولیده او هغه سزا دومره درنه وه چې ټول کلی یې حیران کړ. اوس پوښتنه دا ده، آیا ظلم تل پاتې وي که د مظلوم اوښکې یوه ورځ اور شي؟ که تاسو زموږ په چینل نوي یئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. په کلي کې یو شتمن سړی و، نوم یې ملک جبار و. هغه ډېرې ځمکې لرلې او غریب بزګران به د هغه په ځمکو کار کوه. خو ملک جبار به یوازې نیم حاصل نه اخیستلو بلکې 3 برخې اخیستلې. که څوک په ناراضه شوی وای هغه به یې له کورې ویستلو. خلک به په ناامیدۍ سره ویل الله دې موږ د دې ظالم نه خلاص کړي. په همدې کلي کې یو غریب بزګر و، رحیم. هغه یوه بودی مور او یوه وړه لور درلوده. هغه شپه ورځ کار کوه خو بیا هم په قرض کې ډوب و. یوه ورځ ملک جبار راغی او ویوی رحیمه سچ کال حاصل کم دی، تا باید خپل کور هم راکړې. رحیم حیران شو او پوښتنه یې وکړه، ملکه موږ به چېرته ځو؟ دا زما ستونزه نه ده چې هر چارته ځئ. رحیم کور ته لاړ. مور یې ژړل او د کور په ګوټ کې د غم فضا خپره وه. وړه لور یې په معصومه غږ وویل، پلاره موږ به اوس په سړک اوسو؟ دا خبرې د رحیم زړه ټوټه ټوټه کړې. هغه په خاموشي کې سر ټیټ کړ، سترګې یې له اوښکو ډکې شوې او د غم څپې یې په زړه کې خپرې شوې. په کلي کې یو بوډا عالم اوسېدو. هغه رحیم ته په نرمه او ډاډ ورکوونکې لهجه وویل، ظلم کې هر څومره لوی وي یو ورځ به هم ختمیږي. ته صبر وکړه خو خپل حق مه پرېږده. د بوډا عالم دا خبرې د رحیم په زړه کې د امید څراغ بل کړ. د هغه مایوسه زړه ته یو ځل بیا هیله پیدا شوه. نو هغه پرېکړه وکړه چې لور به چوپ نه پاتېږي او د خپل حق لپاره به درېږي. همدا وجه وه چې وروسته یې د کلي نور بزګران هم راټول کړل څو یو ځای د ظلم پر وړاندې ودرېږي. بزرګان ټول یو ځای د ملک جبار کور ته ولاړل. فضا کې ویره وه خو رحیم په زړورتیا مخکې ودرېد او په ټینګه لهجه یې وویل، ملکه نور موږ ته د ظلم نه برداشت کوو. د رحیم دا خبرې چې د ملک جبار تر غوږو ورسېدې، هغه په غرور وخندل او په سپکه لهجه یې وویل، تاسو به زما ته څه وکړئ؟ دا کلي زما دی او دلته به زما واک چلیږي. هماغه شپه سخت باران شروع شو او سیلاب راغی. ټولې د ملک جبار ځمکې او حاصل یې له منځه وړل شو. هغه سحر ویښ شو خو څه نه و پاتې. اوس هغه هماغه غریب سړی و چې مخکې یې نورو ته ظلم کړی و او د خپلې تېروتنې سزا یې خپله وګالل. څو ورځې وروسته ملک جبار د رحیم کور ته راغی. د هغه په مخ کې نور هغه پخوانی غرور نه و. هغه د خپلې تېروتنې اعتراف وکړ او په نرمه لهجه یې وویل، مظلوم کړي او الله زما غرور مات کړي. رحیم یې په نرمي او زړه سوي اوبه ورکړې. بیا رحیم په مهرباني وویل، موږ انتقام نهلو هو چې ته الله هدایت وکړه. د دې خبرو فضا کې دواړو زړونه لږ آرامه شول او د کلي خلک د رحمت او انصاف درس زده کړل. ملک جبار خپل پاتې مال د کلي خلکو ته وویشله او د کلي خلک له خوشحالۍ ډک شول او د ظلم له ویرې خلاص شول. رحیم خپله وړه لور خوشحالۍ سره وخندل او د کلي فضا د امید او مینې ډکه شوه. ګرانو کتونکو، دا کیسه موږ ته سبق راکوي چې ظالم انسان ته الله په دې دنیا کې سزا ورکوي.